بسم الله الرحمن الرحیم. د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. زما خوږو ملګرو په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې مونږ د پریمایس ښه ورژن له کوم ځایه ډاونلوډ کړو او هم به په داسې ورژن چې په هغې کې زموږ سوالونه د ثبت کولو په وخت کې به لوډ نه کوي، زر به ثبت کوي او سوالونه اکاونټ ته به مونږ هیڅ خطر نه وي. یعنې زموږ اکاونټ به نه خرابېږي لکه څنګه چې زوړ ورژنونو کې چې دی کله مونږ اکاونټ لاګین کړو یو سوال یو ورځ دوه سوالونه پکې حل کړو ایسته زموږ اکاونټ سسپینډ کوي او خرابوي. نو په دې ویډیو کې ما تاسو ته داسې ورژن راوړی دی او تاسې ښایسته ورژن چې هغه نوی ورژن دی خو یو څو ورژنه مخکینی دی، یعنې یو څو میاشتې مخکې دغه شوی اپلوډ شوی و او هغه ما ځان سره ثبت کړی و. ډېر ښه ورژن دی، سوال هیڅ لوډ نه کوي چې کله سوال راشي او زه ډېر زر یې ثبت کوي. تاسو به بالکل تجربه کړئ او وبې ګورئ انشاءالله چې ډېر ښه کار کوي. نوی ورژن دی، زوړ ورژن نه دی خو سوالونه ډېر زر خوندي کوي. صحیح ده. بله خبره دا چې دا یو خبره بل هم یاد لرئ چې دا ورژن چې دی په د دوه اکاونټونو کې کار نه کوي، یعنې تاسو نشئ کولی چې سپلیټ سکرین کې تاسو دا استفاده کړئ او دوه اکاونټونه پکې وکاروئ. صحیح ده. نو خوږو ملګرو تاسو به راشئ ساده ډول کروم ته به راشئ. کله چې کروم ته راغلل دلته به سرچ کې تاسو ولیکئ ذهین ټي وي به ولیکئ تاسو ګوګل کې. زه دا په دې خاطر تاسو ته وایم چې هم د ګوګل د لارې صحیح دقیق ډول راشئ زما سایټ ته او هم به زموږ ته یو څه فایده وشي، هم به تاسو دقیق ډول فایل ترلاسه کوئ. چې کله تاسو مونږ ته ډایرکټ لینک واچو نو هغه هم مونږ ته مشکل جوړوي. په دې خاطر زه تاسو ته وایم چې ګوګل نه مونږ سایټ ته داخل شئ چې هغه مونږ ته هم څه مشکل نه جوړوي. صحیح ده. کله چې تاسو راغلی دلته به تاسو لومړنی سایټ ته ذهین افیشل په نوم چې دی ذهین ټي وي ډاټ کم دا به تاسو کلیک کړئ. کله چې تاسو دا کلیک کړو دلته به تاسو ته بله صفحه خلاصه شي. په دې صفحه کې به تاسو پریمایس ورژن پیدا کړئ. ما پې لیکلي دي زوړ ورژن، خو دا زوړ ورژن دی البته هغسې زوړ ورژن نه دی لکه مخکې په شان چې مونږ به استفاده کوو او سیسټم یې بدل وي، یعنې بل رقم به وښودو او اکاونټ پکې خرابېږي. دې کې بالکل تاسو 100% ضمانت در کوم تاسو اکاونټ به نه خرابېږي او ډېر ښایسته کار به کوي. صحیح ده. نو تاسو به دلته راشئ پریمایس زوړ ورژن دا به پیدا کړئ. که چېرته تاسو دلته نور پوسټونه شوي یعنې ویډیو وروسته ګورئ ډېر وخت بعد یې ګورئ نو تاسو به څه وکئ سرچ کې به ورکئ پریمایس اولډ ورژن به تاسو سرچ کې ولیکئ او هغه به تاسو دغه پوسټ راواړوئ. صحیح ده. نو دا به چې راغی تاسو به دغه عکس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو عکس باندې کلیک وکړو دلته به دا اعلان چې دی دا به یو ځل ختم کړئ. تاسو ته پوسټ خلاصېږي. کله چې تاسو ته پوسټ خلاص شو دلته به لاندې راشئ، ښه لاندې به راشئ او دلته د ډاونلوډ لینک دی. صحیح ده. نو د ډاونلوډ لینک به تاسو کلیک وکړئ. کله چې د تاسو کلیک کړو تاسو میډیا فایل دی هلته وړي دا به تاسو ډاونلوډ کوئ. خو چې کله تاسو ډاونلوډ کړو اول به تاسو خپل زوړ چې کوم موبایل کې انسټال دی هغه به تاسو ان انسټال کوئ. صحیح ده. به ختم کوئ. بیا به تاسو دغه ورژن انسټال کوئ. انشاءالله چې نوی ورژن دی خو ډېر ښایسته کار کوي. تاسو به وګورئ ډېر ښایسته دقیق هېڅ لوډ نه کوي سوال پکې او ډېر ښایسته ثبت کېږي. نو خوږو ملګرو بیا هم که کومه پوښتنه تاسو لرله زموږ سره یې په کمنټ کې شریکولی شئ او هم زموږ وټساپ شمېره باندې موږ سره اړیکه نیولی شئ. تر بلې ویډیو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. د الله په امان.